جالبه پوښتنه کړې ښه پوښتنه هم ده. زه په امام سنیت تړم، زه نه پوهېږم زه څه وکړم، یعنې په امام سي ظلم څنګه وکړم. د دې جواب دا دی کله چې تاسو په امام سنیت وتړئ دلته دوې خبرې دي، یا خو ته ورلې د امام سره د یو ځای نیت وتړئ، یا خو امام نیت تړلی دی قرات یې شروع کړی دی. که چیرې تا د امام سره یو ځای نیت وتړئ ته به سبحانک اللهم وایه. دا که په پټ لمانځه کې وي چې امام لکه د ماپښین مازدیګر ده، یا په جهري لمانځه کې چې امام قرات پکښې وایي ته به سبحانک اللهم پکښې وایه. خو دلته یوه مسله زده کړه، که چیرې تا سبحانک اللهم وبحمدک ته ورسوئ امام قرات شروع کوي ته به چوپ کېږه، ځکه د قرات اورېدل واجب دي او د سبحانه یا ثنا ویل سنت دي. خو که ته چیرې ورلې امام رکعت وختي شروع کړی و ایا ته به بیا هم سبحانک اللهم وایه؟ سبحانک اللهم به نه وایه. که رکعت نو درسه تېر سوی سبحانک اللهم نوره پاته سول، که رکعت درسه تېر سوی په بل رکعت کې بیا سبحانک اللهم ویلی سې، لیکن په همدې رکعت کې بیا سبحانک اللهم نه سې ویلی. تا چې نیت په امام پرې وتړی سبحانک اللهم چې دې ویل نو به ته چوپ کېږې. دا مذهب د احنافو دی، هېڅ شی به نه وایه، ځکه امام ستا پر ځای قرائت وایي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له امام فقراءة الامام له قراءه. څوک چې امام لري د امام قرات د ده دپاره کفایت کوي. او په جهري لمانځه کې الله تعالی فرمایي کله چې قرآن ویل کېږي تاسو ورته چوپ سي، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. نو تاسو په امام پسې قطعا څه شي نه کوئ، قرات نه وایاست، سورت به هم نه پسې وایاست، سورة الفاتحه به هم نه پسې وایاست، پرېږدئ امام. تاسو به څه شي وایاست، په رکوع کې به تسبیح وایاست 3-5 ځله، په سجده کې به هم تسبیح وایاست 3-5 ځله بیا وایاست، بیا به راپورته کېږي. همداسې یو شی زده کړئ د امام مخ ته مرکوع ته ځي سجدې ته ځي، ځکه حدیث شریف راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د امام مخ ته سجدې ته ځي یا رکوع ته ځي په ورځ د قیامت به خدای پاک سر د خره ور وګرځي. صحیح شو؟ په دې کې محدثین وایي چې سر د خره یعنې سمدم بیا سر د خره سي، مراد یې دا دی چې خدای پاک بیا د عقل ورسلب کړي، خره غوندې حرکات به کوي. راجحه رایه محدثین دا وایي او اگر چې په حقیقت کې سر ونه ګرځي یا په دې دنیا کې یا په هغه دنیا کې، لیکن حرکات به د خره سي، بلید به ځینې جوړ سي، لیونی به ځینې جوړ سي. اعتبار د لیونی دا معنا نه چې داسې لیونی لکه کوڅه ګشته لیونی، بلکې هدف دا دی لیونی به یعنې باوالا به چې په پښتو کې موږ ورته وایو. 4 رکعاته به همداسې وګرځوي او اول رکعت هم داسې وکړي، 2 رکعت هم داسې وکړي، 3 رکعت هم داسې وکړي، 4 رکعت هم داسې وکړي. بیا به ښه یو بله مسله دلته مهمه ده، تا سبحانک اللهم شروع کړله په اوله ناسته کې په 4 رکعتي ځمانځه کې سبحانک اللهم تا نه د خلاصه کړې امام پورته سو، نو که چیرې خلاصېدو ته نږدې و بس یې خلاصه کړه. که چیرې خلاصېدو ته نږدې و مثلا اشهد ان لا اله الا الله ته تا ورسول امام ولاړ سو خلاصه یې کړه. خو که چیرته بیخي شروع کړې نه ده یا دې ویل التحیات لله والصلوات والطیبات تر دې ځای دې ویل ده او امام ولاړ سو، اوس که ته تحیات پرکې امام رکوع ته درسه ځي بل رکعت ته درسه ځي، نو په دې صورت کې به تا تحیات پرېږده، ځکه نیمه تحیات هم وایي زموږ په مذهب کې راځي چې ستا دغه تحیات ویل سوې ده. یوه بل اخري پوښتنه لا پاته ده، هغه دا ده چې زه رالم امام زما سره رکعت تېر کړی و 1 یا 2 رکعته. نن اکثر پوښتنې د لمانځه په اړه د امام د لمانځه په اړه پوښتنې ډېرې راټولې کړلې. زه ولاړم ملا زما سره رکعت تېر کړی و، اوس زه د امام سره په تحیات باندې کښېنستلم، چې کښېنستلم زما سره رکعت تېر سوی دی، ما تحیات ویل فکر مې نه دی سوی اللهم صل مې ورسره شروع کړله، یعنې امام سلام وګرځوي ته اللهم صل ورسره وویل. اوس دې خبرې ته راځو، که ته اللهم صل دومره ویلې وه اللهم صل علی محمد، نو ته به څه شي کوې په اخره کې به سجدې سهوه کوې، ځکه دلته ته باید فقط تحیات ووایې اللهم صل مه وایه. که ته اللهم صل شروع کړې ده او اللهم بارک اللهم صل علی محمد دې ورسره ویله دي پر تا باندې سجدې سهوه ده. که دې فقط اللهم صل وویل پر تا باندې بیا سجدې سهوه نشته. دا مسله په کوم صورت کې ده؟ دا چې تاسو رکعت تېر سوی وي او چې رکعت درسه تېر سوی خو ته د امام سره کښېنې، چې کښېنې امام سلام وګرځي خو باید ته پورته سې، ځکه ستا سره رکعت تېر سوی ته دغه رکعت اعاده راوړې. اما که چیرې ته په ملا پسې د سره ولاړې نیت د ملا سره تړلی دی، بیا دې هم اللهم صل علی محمد په اوله ناسته کې ووایې، پروا نه کوي ستا لمونځ صحیح دی، مشکل نه لري، ځکه ستا غلطیانې چې دي هغه د ملا امامت جبرانوي. نن شریف پوښتنې او ځوابونه مو دا دي، که چیرې تاسو پوښتنې لرئ لاندې په کمنټ کې تاسو خپلې پوښتنې ولیکئ، موږ به په راتلونکي کې انشاءالله تاسو ته جواب کوو. کوشش وکړئ په لنډ شکل باندې او په واضح توګه باندې خپلې پوښتنې ولیکئ. همدارنګه که تاسو زموږ دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ لایک او شیر کړئ، او که چیرې په یوټیوب باندې ګورئ نو در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې. السلام علیکم.